پر پاکستان د ایران تازه او سخت بریدونه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ایران برید په کلکه غندلی دی. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ایران برید په کلکه غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو سه شنبه ناوخته ادعا کړې وه چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي. سه شنبې ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو دا بریدونه په کلکه وغندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حدود به دلیله نقص چې په پایله کې 2 ماشومان مړه او 3 نجونې ټپیانه شوي په کلکه غندي. پاکستان خبرداری ورکړی چې د پاکستان د حاکمیت دا سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلی شي.